السلام علیکم ملګرو، زه یم امین د پښتون ورلد چینل د اړخه تاسو سره مخاطب یم. دوستانو، هر یوټیوبر دا غواړي چې زما چینل چې دی هغه د پروموټ شي، هغه د مشهور شي، د هغې ویډیوګانې د خورې شي او د هغې د انکم او د آمدن ذریعه شروع شي. د هغې لپاره چینل پروموشن پکار دی. چینل پروموشن په دوه طریقو دی. یو مفت باندې هم کیدی شي، یو پیډ مطلب پیسې ورکړې ستا چینل پروموټ کیدی شي. خو لیکن مفت طریقې چې دي هغه به زه تاسو ته نن ښیم چې څنګه تاسو خپل د یوټیوب چینل د هغې لپاره به تاسو ته د فیسبوک یو پیج ضرورت راځي، د فیسبوک د یو ګروپ ضرورت راځي. نو نن به موږ په دې ویډیو کې ګورو چې د فیسبوک پیج به پروفیشنل فیسبوک پیج به موږ څنګه جوړو، څنګه به تخلیق کوو. نو هغه به موږ ګورو په دې ویډیو کې. خو که چېرته تاسو د اوسه پورې په دې چینل باندې نه وي، تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي، لاول له سره خو دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو کو خوښ شي نو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او په نورو سوشل میډیو کې دا ویډیو هم خپره کړئ او ورسره د دې چینل د سبسکرایب کېدو سره د جرس نشان ورسره هم دباو کړئ چې هر نوی ویډیو داسې ویډیو چې هغه تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو دا ویډیو به سکیپ کوئ نو دغه چې کوم یو پارټ تاسو نه میس شو نو بیا به تاسو په هغې پوه نه شئ. نو د ویډیو د اول نه واړه د اخره پورې مکمل وګورئ. راځئ چې ګورو چې څنګه یو فیسبوک پیج پروفیشنل فیسبوک پیج مونږ جوړو. نو مرګو مونږ راغلو مونږ موبایل سکرین باندې یو بس د فیسبوک کوم افیشل پیج چې دی دغه به مونږ کولاو کو او بیا دا دی په دې ښی طرف بره په سر کې درې کرښې دي. په دې دریو کرښو باندې زه ورته دا دی دغه شي نشان ورکومه. تاسو یې څه کوئ په دغه دریو کرښو به زه بیا پریس کړم، بټن به دباو کړم نو ماته به بیا یو نوې پاڼه کولاو شي. نو هغې کې به بیا زه بل اپشن ته لاړ شم. دا تاسو ګورئ دا ما په دریو کرښو باندې زور کو، لاندې پیج لیکلي به دې پیج به زه زور کړم. په دغه پیج چې ما پریس کو نو دا اوس تاسو ګورئ چې ما الریډي دوه پیجز ما جوړ کړي دي. زه به اوس نه بل پیج جوړوم. ما کریټ لیکلي بره دغه شي نشان ته ګورئ. په دغې ما پریس کو، دا ما دباو کو، ګیټ سټارټډ دی. په ګیټ سټارټډ به زه پریس کړم. دا د اوس ما نه تپوس کوي چې باید دې پیج له ته څه نوم ورکوې. نو زه لاول دې پیج له نوم لیکم، بیا د هغې نه بعد به تاسو سره نورې خبرې کوم. دې پیج له ما نوم ورکو پښتون ورلد. نو زه به اوس په نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې ما کلیک کو نو بس وایي چې دا درجه بندي وښایه چې دا پیج ته جوړی د څه دپاره په کومې درجه کې دی راولې. نو د ویډیو کریټر به ولیکم. زه ویډیوګانې ویډیوګرافي فوټوګرافي دغه کوم. نو زه به په دې کې ولیکم ویډیو کریټر. هر څه بزنس تاسو چې کوئ یوټیوبر لیکلی شئ، نور څه بزنس تاسو هغه پکې لیکلی شئ، هغه تا ته به اپشن راځي. په خپله ما ویډیو کریټر ولیکو. اوس وایي چې ته خپل ایډرس به دې کې لیکې. نه بالکل زه خپل ایډرس لیکم. زه کراچۍ سره تعلق لرم نو زه به دې کې کراچۍ سیټ کړم. تاسو د خپل علاقو مطابق خپل ښار یا خپل صوبه پکې لیکلی شئ. بل دغې نه بعد اوس موږ نه تپوس کوي چې تاسو به دې باندې خپل عکس په پروفایل لګوئ به د ګول دایره کې او شاته به تاسو یو وال پیپر ورته وایي یا دیوار باندې شاته چې یو عکس لګوئ هغه. نو دا دواړه به موږ ته کوم د پیج لپاره ضروري دي. نو زه به اول دغه پروفایل لپاره ما یو تصویر ما سره دی، زه به هغه د خپلې ګیلرۍ نه د فوټو ګیلرۍ نه هغه راوالم او دا دې کې به یې ولګوم. دا ما هغه عکس راواغستو د پښتون ورلد چینل. نو دا ما ولګو په پروفایل باندې. اوس شاته بیکګراونډ لپاره به زه هم یو عکس راوالم. هغه بیک کور چې ورته وایي هغه بیک کور به زه دلته په دې پاڼه باندې ولګوم. دا بالکل پروفیشنل پیج تیاروم تاسو دپاره. دا انتهایي اسانه طریقه ده او تاسو دغې ته ګورئ او هغه شانې تاسو ځان خپل پیج جوړ کړئ. دا ما عکس راواغه د شاته بیک کور دپاره. نو دغه به اوس هم به دغه باندې دی ولګېدو. ایډرس مې ورکو، بیک کور وشو، پروفایل وشو، پیج تقریبا زما کمپلیټ شو. اوس دی وایي چې واتساپ نمبر پکې ورکوې. نو فی الحال زه واتساپ نمبر نه ورکوم، بیا به وروسته په قلاره باندې بیا پکې درج کړم. اوس ما ته وایي چې کریټ ویلکم پوسټ. یو پوسټ خېجول غواړي لاول د خوشامدیدو د هرکلۍ چې دې پاڼې ته تاسو داخل شوئ. کله تا نوی پیج جوړ کو نو په دغې باندې به د خلکو لپاره یو ورکلی یو نوټ په ولګوئ. یو پوسټ په تاسو شیر کړئ. هغه ما مخکې الریډي لیکلی دی په انګریزۍ کې چې تاسو زه ورکلی وایم
او زما به دې پاڼه مانئ چې تاسو زما دې پاڼې ته راغلی نو زما ملګرو په دې کې دا ما لیکلي دي زه تاسو ته به دې باندې به ویډیوګانې ښیږم د ستاسو د تفریح دپاره معلوماتي پروګرامونه به ښیږم تازه ترین اپډیټس چې کوم راځي هغه به راته ښیږم نو دغه نوټس ما تیار کړی دی او دا ما د خپلې پاڼې ته پهله پوسټ چې دی دا نو ما وښیږو نو چې دې پاڼې ته څوک لاول راځي لاول خو به دا وویني دې نه بعد دی وایي چې ایډ مور انفارمیشن ټو پښتون ورلډ پښتون ورلډ د دې پاڼې نوم دی نور انفارمیشن ورته ورکول غواړئ نو بالکل زه لاړم اباوټ ته د اباوټ نه کته د نوم تاسو کتی شئ پښتون ورلډ دی خپل ویب سایټ پکې اپډیټ ویب سایټ و نو بالکل زما سره یو یوټیوب چینل دی په دې باندې پښتون ورلډ نو زه به هغه چینل لینک دلته پیسټ کما ما د دې چینل د پاڼې نوم هم پښتون ورلډ دی د دې چینل نوم پښتون ورلډ دی ما پکې هغه چینل د یوټیوب چینل هغه لینک دلته پیسټ کو اپډیټ ډسکرپشن اکه ډسکرپشن هغه ویلکم نوټ چې کوم دی نو هغه به هم زه دا دی کې پیسټ کما دا به زما په پاڼه کې پروت دی دا دی هغه به زه هغه ځای نه راولم او دا دی مې کاپي کو دغه نوټ هم ما سیو کو نو دغه کم ویلکم نوټ چې هغه ما سیو کو د هغې نه کته نور کانټیکټ نمبر دی غواړي نو کانټیکټ نمبر به هم به دې کې دی ایډ کم وسو دا هم د پیج دپاره ضروري چې کله چې ستا پیج چې دی دا چې کله هغه کرایټیریا ته ورسي هغه 10,000 فالوور ته یا 1,000 فالوور باندې تا ته بیا کولیپس برانډ کولیپس هغه آپشن ملاویږي تا سره څوک کمپنۍ کانټیکټ کول غواړي 1,000 سبسکرایبر فالوور نه بعد نو هغو لپاره ډېر خبر دی یو ایمیل پکار یا یو کانټیکټ نمبر پکار دی نو بچو کې دلته یو کانټیکټ نمبر ما هغه دی ولیکو نو په دې کې ورونو پروفایل وشو بیک کور وشو کانټیکټ نمبر وشو ایډریس وشو نوم دغه ټول کې څه تقریبا پیج کمپلیټ شو اوس راځئ چې دا پیج وګورو په سکرین باندې چې دی به څنګه ښکاري دا هغه پیج دی ورونو وګورئ پهله پوسټ چې ورته ما وښیږو د ویلکم نوټ هغه پکې هم راغی نو دوستانو دغه طریقه وه چې ما تاسو ته وښوله د فیسبوک د پیج جوړولو امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېر څه زده کړه کړي نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې نو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او دا چینل لازما سبسکرایب کړئ د پښتون ورلډ چینل د تاسو ته ټولې ویډیوګانې په پښتو کې پیش کوم انشاءالله ډېر ژر به تاسو سره په بلې ویډیو کې ملاقات کیږي د هغې پورې په لوی الله وسپارم د الله په امان